راځو بسم الله الرحمن الرحیم درس ته. زه راځم ورته ګوره بیرته فوټوشاپ راپورته کوم چې کلمې راپورته کړې دا راغی. په تېرو درسو کې ورته ګوره موږ ټول زدیزې څخه مینځ تدیزې پورې دا ټول ټولونه وچیچ کړه، ختم وکړه، خلاص وکړه. اوس راځم فایل ته. پر فایل باندې کلیک وکړم. اول چې دی نیو دی، نیو چې دی موږ ته یو نوې صفحه راکوي. که زه راسم ورته ګوره بیا دلته کلیک وکړم، د دې چټکټ چې دی کنټرول ان دی، بارکل ته یو نوم ولورکوم. مثلا زه راځم ورته ګوره بیا دې ځای څخه یو نوم ولورکوم چې هغه سټوډنټ یو نوم ولورکوي. سیسو بارکل راځي ورته ولته پریسیټ لیکلی دا بیا داسې کار کوي که تو غواړې چې یاره د اندازه ایا د چش په دغه صفحه چې دی د چش دپاره ته استعمالوي، د چش دپاره یې خلاصوي، فوټو دپاره خلاصوي، یو ایس دپاره خلاصوي، ویب دپاره خلاصوي، دې دپاره چې دا چې دپاره خلاصوي. راس پر هغه باندې کلیک وکړه. زه د فوټو دپاره خلاصوم، پر دې باندې کلیک کوم. اوس د دې فوټو اندازه چې دی لینډسکیپ یې څو دی، دا وینې لینډسکیپ ته که راسې کلیک پر وکړو ته وروینې پروټیټمس ته. اوس د لینډسکیپ چې دی څو دی، دوه په څو کې دی، په درې کې دی. سیسو دا ورته وروینې درې، ویت اندازه یې څو ده، درې ده، او هایټ اندازه یې څو ده، دوه ده. چې شي ده انچ ده، ورته وروینې دا هم انچ ده. او د خپل ورته ګور پکسل څو دی، 300 دی. او لاندې به لیکلي ورته ګورې وینې ار جی بي د ار څخه ریډ مراد دی، د جی څخه ګرین مراد دی، د بي څخه بلو مراد دی. که یوازې ورته ګور پر دې باندې کلیک وکړې ار یو چې طرف ته ورته ګور کوي چې راوایي، دا بیا د لیکنې اندازه ده. سیسو د دغه د صفحې خودي اندازه ده. ار یو چې ته استعمالوي کولی چې استعمالوي کړې هغه به درته راسي. او وایټ دی سیسو ورته ګوره وینې سپینه ده. که په دې کلیک وکړې بیکګراوند کلر ورکول کېږي، که دې باندې کلیک وکړې زاویه ده، دغه وایټي د اندازه ده. اوس د دې ویت اندازه چې دی څو ده، 3 ده، 3 انچ ده. او هایټ اندازه یې څو ده، 2 انچ ده. سیسو نو باندې زه اوکې کوم. چې کله دې اوکې کړې ورته ګوره موږ ته چې څو ده صفحه خلاصه دا څو ده، 2 په 3 کې ده. سیسو عموما دا صفحه چې څو درته خلاصوله، دا خو دا کار کوي، دا د نیو کار دی. او دا هغه وروسته اوپن دی. اوپن بیا داسې کار کوي که تو غواړې چې یو وخت سره خلاصوم، لکه د دې شارټکټ کنټرول او ده. سیسو اوس ورته ګوره شارټکټونه یې دلته لیکلي په یو غږ کې ان دی، او د وینې، او د پلانکۍ دی، ار یو کنټرول ان دی، کنټرول او ده، کنټرول الټ کنټرول او ان دی، وینې او ده، ار یو جلا جلا لیکلي دي. اوس که زه راسم ورته ګوره ونه اوپن ته راځم، په دې کلیک وکړې دا درته خلاصو. اوس که زه غواړم چې زه دغه عکس خلاصوم، نو کلیک ورکوم. چې کله کلیک وکړې سیسو هغه عکس به درته خلاصي. نو خپله ورته ګوره کولی چې هغه عکس به درته راخلاص کړي. سیسو عموما دې کولی چې هغه چشکې استفاده یې کړي او درته راباسي. سیسو دا کار کوي. نو دا دې دپاره موږ چشکو استفاده کوو. او د هغه څخه وروسته که راسې کلیک وکړې، چې کله کلیک وکړې سیسو دلته لیکلي وینې وای براوز ان بریجټ. سیسو دا بیا داسې کار کوي که زه راسم ورته ګوره وینې دلته کلیک وکړم، ورته ګوره دې کار نه کوي. سیسو ځکه دا چې دی که چیرې وایي ستا سره په فوټوشاپ کې دننه نور مختلف پروګرامونه وو، هغه دې کولی چې راخلاص یې کړي او استعمال یې کړي. سیسو اوس نه دلته شته او نه دلته شته، په دغه خاطر دی چې کار نه کوي. او اوپن از داسې کار کوي مثلا دا عکس استاد ما راخلاص کړی دی، زه غواړم چې بل راخلاص کړم. اوس که زه پر دې باندې کلیک وکړم، چې کله کلیک وکړم ورته ګوره وینې دا دی، ته ګوره وینې بل مې راخلاص کړي، د ده په مقابل کې سیسو 2 دانې سو دی، او دا دی ورته ګوره وینې چې یو هغه دی. سیسو نو 2 دانې ورته ګوره 3 دانې چې هر څو ته راخلاصوي. اوپن از دی سیسو بیا دې کولی هغه چشکې درته راخلاصي، او درته چې ارزګی پروت یې ته ګوره هغه دې کولی چشکې راخلاصي کړي او درته استعمال. سیسو دا کار کوي. او د هغه څخه وروسته که راسې کلیک پر وکړې، چې کله کلیک وکړې دلته بیا لیکلي وای اوپن از سمارټ آبجیکټ. که پر دې باندې کلیک وکړې دا سمارټ آبجیکټ بیا داسې کار کوي که تو غواړې چې مثلا زه عموما د دغه د تصویر یو بل اړخ مثلا چې سمارټ آبجیکټ ته راځم، ورته ګوره وینې پر دې باندې کلیک کوم. چې کله کلیک وکړې دا راسي درته. اوس ورته ګوره وینې دا خو ورته ګوره هغه دي چې موږ راخلاص کړي. اوس که زه راسم ورته ګوره وینې پر دې باندې کلیک وکړم، چې کله کلیک وکړې راځم دلته کلیک پر کوم، ما خو کلیر کړه، شی مې نور خلاص کړي. دلته به زه راسم یو بل عکس پر خلاص کړم، مثلا دا عکس مې خلاص کړي. اوس که زه راسم ورته ګوره وینې دلته ما کلیر کړه، مثلا هغه چې درته راخلاص شوي او عموما چشکې به درته راخلاص شوي. اوس که زه راسم دلته کلیک پر وکړم ورته ګوره وینې دا عکس دی، دا عکس مې دا دی راخلاص کړي. سیسو یو دا دی یو هغه دی. سیسو نو ورته ګوره دا چشکه دی، دا نه سمارټ آبجیکټ دا چشکې درته راخلاصېږي. او که پر دې باندې کلیک وکړې، اوس دا یو عکس ما راخلاص کړی دی، کې کلیر یې کلیریږي. دا ورته ګوره وینې اوپن ریسیټ. سیسو دا ورته ګوره یو عکس ما راخلاص کړی دی، که زه راسم ورته ګوره وینې دې ځای څخه د چشکو ختموم یې، مثلا دا مې ختم کړی. سیسو راځم ورته ګوره اوپن ته پر دې باندې کلیک کوم، یو بل عکس راخلاصوم چې دا مې راخلاص کړي. اوس که راسې ورته ګوره وینې دې ځای څخه پر دې باندې کلیک وکړې، دا دی یو هغه عکس دی، یو دا دی چې هر یو ته ورته راخلاص یې کولی چې راخلاص یې کړي، هغه دې کولی چې استفاده یې کړي او درته راباسي. سیسو مثلا هغه استعمالېدونکي عکس یې درته کولی چې سیسو دا دی. او که زه راسم ورته ګوره کلیک پر وکړم، چې کله کلیک وکړې سیسو نو عموما ورته ګوره دا دې دپاره چې استفاده کېږي او درته راځي. او دغه که زه راسم ورته ګوره وینې که چې مثلا چشکې به یې شیروي، اوس ورته ګوره نه دی کار کوي او نه چشکې به دی کار کوي. اوس به راسم ورته ګوره دې ته چې ولې کار نه کوي. سیسو اوس مې مشکل ولر یا پلا راځو ورته ګوره دلته چې شته کلوز ته، که
پر دې باندې کلیک وکړئ او څه دا ورته ګوره کار نه کوي. یا پلار راځه ورته ګوره دلته کلوز ته کلوز داسې کار کوي یو شی چې ختمول. مثلا زه پر دې عکس چې ولاړ یم دا ختم کړه منځ یې وباسه. که زه پر دې باندې کلیک وکړم ته ګوره دا به چې ختمه شي. اوس نو ورته ګوره زموږ سره یو دی دوه دي درې دي درې دانې راسره دي او که چیرې راسي ورته ګوره کلوز آل باندې کلیک وکړې زموږ سره که یو وي که دوه وي که درې ټول چې کېږي ختمو یې د منځ یې باسي ورته ګوره مینې ټول ختم شو. صحیح شو. نو دا عموما ورته ګوره دې دپاره چې کېږي استفاده کېږي او درته راځي. صحیح شو. دا کار کوي. زه به راسم ورته ګوره مینې دې ځای څخه کلیک پر کوم بېرته یو عکس راخلاصوم چې د عکس مې راخلاص کړي. صحیح شو. راځم دا دی. صحیح شو. او که راسي ورته ګوره دلته لیکلي وای کلوز اینډ ګو ټو پروجیکټ. صحیح شو. وای که چیرې په دغه کې راخلاص کړی وینې اوس دلته نه وه نو دلته یې کولی چې کې کلوز یې کړي. اوس که زه پر دې باندې کلیک وکړم ورته ګوره وینې نشته کنې هغې چې کې ورته کلوزولې. اوس موږ د اصلي عکس یې راته کلوز کړي. صحیح شو. عموما ورته ګوره دا کار کوي. او که زه راسم ورته ګوره وینې دلته کلیک ور وکړم چې کله کلیک وکړئ د دې ځای څخه دا سیو دی. سیو معنی چې کول دا ثبتول. اوس که زه وغواړم چې یاره زه د هغه لیکنه دغه عکس دلته ثبتوم اوس ورته ګوره وینې کار نه کوي. اوس که زه چې راسم ورته ګوره وینې دې ځای څخه زه راسم ورته ګوره دا چې کوم کراپ یې کوم. صحیح شو. انټر یې کړه دا د کراپ دی کوي. اوس که ورسې ورته ګورې وینې دې ځای کې دا د سیو کار شروع کوي. سیو داسې کار کوي چې د هغه عکس راته سیو کړه. صحیح شو. ثبت یې کړم او سیو اس بیا داسې کار کوي چې د هغه په بل نامه راته ثبت کړم. اوس که زه پر دې باندې کلیک وکړم کراپ چې کړی مې دی هغه ثبت شو. بس خلاص خبره. او که چیرې راسې ورته ګوره وینې که ته وغواړې چې په بل نامه یې ثبت یې نو راسې ورته ګوره پر دې باندې کلیک وکړې چې کله کلیک وکړې په بل نامه دې کولی چې کې ثبت یې کړې او درته راوستي. صحیح شو. او که راسم ورته ګوره وینې دې ځای څخه کلیک پر وکړم چې کله کلیک وکړئ دې ځای څخه راځم ورته ګوره دلته لیکلي دي چې چیک ان. صحیح شو. چیک ان ورته ګوره اوس کار نه کوي. صحیح شو. ورته ګوره وینې کار نه کوي. دا په هغه صورت کار کوي چې تا برته ورته ګوره یو شی راخلاص کړی هغه چې کوي چې کوي درته. صحیح شو. عموما درته چې کېږي درته چې کېږي د چیک انفارمیشن کار دی. صحیح شو. او د هغه څخه وروسته ویب دی. ویب اوس داسې کار کوي. صحیح شو. که ته وغواړې چې یاره زه غواړم چې دغه د ویب په شکل ثبت کړم بارکه راسي ورته ګوره دلته کلیک پر وکړئ چې کله کلیک وکړئ اوس ګوره وینې د ویب په شکل ویب په چیش کې ثبته یې په ګیفټ کې ثبته یې مثلا دلته راځي ورته ګوره وینې چې پي جي کې ثبته یې پي ان جي کې ثبته یې په چیش کې ثبته یې په چیش کې ثبته یې راسي ورته ګوره دلته سیو یې کړه چې سیو دې کړئ صحیح شو. چیرې ثبته یې زما یار په ډیسکټاپ باندې سیو یې کړئ چې سیو دې کړئ ورته ګوره دا به چې درته ثبت شي. مثلا هغه مې برته درته ثبت کړ ورته ګوره وینې چې ثبت شو. اوس ریویټ که ته وغواړې چې یاره برته شاتګ کوم په دې باندې کلیک وکړه برته شاتګ کېږي. او شاتګ ورته ګوره موږ ته نه رامعلومېږي. ورته ګوره وینې کار یې ونه کوي. دا په هغه صورت کار کوي که زه راسم ورته ګوره وینې دا داسې وینې دا مې ختم کړي چې کله دې ختم کړي اوس که زه راسم ورته ګوره پر دې باندې کلیک وکړم ورته ګوره وینې برته شاتګ وکړي. په دې کې چې هر څه اضافه توب کمبود کړي مثلا لیکنه دې کړي دا دې کړي هغه کړي پر ریویټ باندې کلیک وکړي هغه برته چیش کېږي د منځه وړي کېږي او شاتګ کوي برته خپل زاړه حالت ته. صحیح شو. دا خو عموما ورته ګوره دی چې دی دا دې کار دی د ریویټ کار دی. صحیح شو. او د هغه څخه وروسته راځم ورته ګوره دې ځای څخه دغه ته راځم نه پلس ته راځم. صحیح شو. پلس داسې کار کوي اوس که زه راسم ورته ګوره مې دلته کلیک پر وکړم چې کله کلیک وکړئ صحیح شو دا راغلی. اوس که ته وغواړې چې یاره زه د هغه عکس برته راخلاصوم او کلیک پر وکړه په هغه کې دننه دا راغلی وینې یو داسې کټ علامه پر راځي وینې دا داسې کټ علامه راځي وینې پرده باندې د پاسه راغلی. اوس که زه راسم ورته ګوره دلته کلیک پر وکړم چې کله کلیک وکړئ پلی یې کړه چې پلی یې کړې ورته ګوره وینې دا راغلی. که څه فکر د اوپن و د ریویټ دغونه قدر فرق دی د اوپن و د کلوز دغونه قدر فرق دی د پلیس دغونه قدر فرق دی. اوپن چې دی دلته موږ ته جلا په دغه کې راخلاصوي. صحیح شو. پر دې بغل باندې اوس که زه راسم ورته ګوره وینې دلته اوپن ته راځم پر دې باندې کلیک کوم دا مې راخلاص کړي. اوس دا جلا عکس دی دا جلا عکس دی. او که زه چې راسم ورته ګوره وینې دلته کلیک پر وکړم راځم ورته ګوره چې پلیس ته صحیح شو پر دې باندې کلیک کوم. اوس که دا هغه ورته ګوره راخلاص کړي پر ده باندې د پاسه چې سو راخلاص شو. یو چیلپي علامه یې ورکړې ده د چیلپي علامه ورته ګوره په هغه صورت ختمېږي چې ته راسې ورته ګوره وینې دلته پر دې باندې کلیک وکړې چې کله کلیک وکړې پر ده باندې د پاسه ورته ګوره موږ ته چې شو عکس راته راخلاص شو. صحیح شو. دا خو ورته ګوره عموما دا کار کوي. د هغه څخه وروسته موږ سره یو انپورټ دی بل ایکسپورټ دی. انپورټ داسې کار کوي وایي که ته وغواړې چې دلته هر څه لیکنه تا کړې ده دا استه یې مثلا د دې ځای څخه استه یې د سوري امپورټ داسې کار کوي صحیح شو. ایکسپورټ داسې کار کوي وایي دننه که ستا سره چیرې امپورټ که چیرې ستا سره په کمپیوټر کې یو لیکنه سوې هغه دې دلته راویستلی سي. اوس نو هغه ورته ګوره وینې که په دې پروګرام کې سي که ویډیو وي که یو نوټ سي که د وی آی پي په نامه یې صحیح شو. مثلا هغه پروګرام چې هر څه لیکنه سوې صحیح شو یا یو عکس پوت یو شی پوت یې راخیستلی سي ورته ګوره په فوټوشاپ کې کولی شي راخلاص یې کړي. او ایکسپورټ بیا داسې کار کوي چې دلته هر څه کار کړي دا استه یې چې شته ډیسکټاپ ته معنا ثبته یې صحیح شو دا دی. دا داسې کار کوي لکه اوپن او سیو یو شی چې د استول په معنا دی یو د رسول په معنا دی که استه یې استول کېږي او که راسته یې چې کېږي رسول کېږي. د دې په مقابل کې ورته ګوره دا دوه راغله دا هم ورته ګوره په دې کې ثبته یې په دې کې ثبته یې وینې په هر شي کې ورته ګوره مینه د عکس مشخص یې دا کولی چې کې ثبت یې کړي.
او دا بیا داسې کار کوي چې هلته لیکنه سوي هغه دې برته کار کولی چې را خلاص یې کړي څه په کمپیوټر کې دننه نو عموما ورته ګورئ دې دپاره دا چې کېږي استفاده کېږي او درته راځي صحیح شو او د هغه څخه وروسته راځم ورته ګوره فایل انفارمیشن دا بیا داسې کار کوي کله چې دلته کلیک پر وکړي صحیح شو چې کله کلیک وکړي اوس دلته ورته ګوره وینې دی کار نه کوي دلته که چیرې وغواړي چې یاره دلته ما مثلا یو شی چې کوي ثبت کړی مې دی او هغه زه ورته چې کوم بیزیکي څخه یې راخلم صحیح شو نو عموما ورته ګوره دې دپاره د چې کېږي استفادې فایل انفارمیشن کار صحیح شو مثلا زه ورته ګوره وینې تصویر دا تصویر دی زه به یې پرانیسم دا به زه ځینې ختم کړم دا تصویر دی صحیح شو د دې تصویر په اړه معلومات نه ښکاره کېږي مثلا داسې کېږي دا فایل انفارمیشن داسې کار کوي چې دا فایل تا راخلاص کړی د دې په اړه معلومات چې دا څو ام بي دی څو جي بي دی صحیح شو عموما ورته ګوره دا درته معلوم وي صحیح شو د دې په اړه مثلا تا ته څه کېږي مکمل معلومات ښکاره کېږي چې دا مثلا دې لپاره څه کېږي کارول کېږي صحیح شو نو اوس یې نه راخلاصوي نه پوهېږم چې څه مشکل دی خبره په څه کې ده صحیح شو نه راخلاصوي او د هغه څخه وروسته راځم ورته ګوره وینې لاندې به یې لیکلي وینې وایي پرنټ پرنټ به داسې کار کوي که ته وغواړې چې یاره دا عکس د چې کوم پرنټوم یې بهرکله چې ورته ګوره ته کلیک پر وکړې چې کله کلیک وکړې دا راغلی په چش کې څه پرنټ یې کله چې ورته ګوره پر دې پرنټ باندې کلیک وکړې دغه ستا سره دا عکس چې پروت دی دا ټول چې کېږي درته پرنټېږي دا یې اندازه د یوې تور هایټ دی چې هغه ټی ورته ګوره غټېږي کوچنی کېږي که لینډسکیپ اړه یې لینډسکیپ اړول کړي که پروټیټ اړه یې پروټیټ کېږي اړول کېږي چې عموما دا کار کوي او که ته وغواړې چې نه یو خو ورته ګوره پرنټ دی بل پرنټ اون کاپي اوس که تو غواړې چې یاره زه دا پرنټوم او پرنټېږي او که تو غواړې چې نه هم یې پرنټوم هم دې راته چې شي راته کاپي دې سي وینې کاپي دې سي نو باره که پر دې باندې کلیک وکړې هلته هم درته کاپي کېږي وینې که کلیک پر وکړې ورته ګوره وینې په ډیسکټاپ باندې یو ځای ورته ګوره وینې که پر دې باندې کلیک وکړې دلته یو نوم وله ورکړې چار نوم ورکړې پر دې سیو باندې چې کله کلیک وکړې د هغه هم درته پرنټېږي او هم کاپي و کاپي درته پاتېږي په کمپیوټر کې دننه دا خو ورته ګورې چې پرنټ یې کوي کاپي یې نه پاتېږي او دا چې پرنټ کړي ورته ګورې به کاپي یې پاتېږي ستاسو سره چې کېږي ثبت کېږي نو عموما دا کار کوي صحیح شو او اگزیت خپل در باندې چې مثلا دا چې کنه مې زو بس ختم یم که زه راته ګور پر دې باندې کلیک وکم راځم ورته ګور دلته نو کوم چې نو دې کې سې نو یې کا نو من پټ شپه چې د منځ ولارستي هغه په چې ختم سې دا کار کوي نو دا چې کارو دا عموما د فایل کارو په پټ شپ کې دنه سې نو د کار دغه قدر راځي تر کې درس به ان شاء الله خدای کول بیا به نور وایي